موږ په هغه وخت جوماتو کې کینو چې اشرف غني ډاکټر د ماشومانو سنتي شروع کړله. موږ په هغه وخت جوماتو کې کینو چې ډاکټر عبدالله ډاکټر د غاښونو ویستل شروع کړ، کلینیک کې کار شروع کړ. موږ په هغه وخت باندې هغه وخت په جومات کې کار کوو چې احمد دغه محب لوچک دی چې په اروپا کې ګیسټ هاوس درلوده او مساج سنټر یې درلوده، مساج یې کوه، دا یې بیرته خپل مساج سنټر ته لاړ سي. موږ به هغه وخت جومات کې کینو چې اسدالله خالد په نامه د تاسو چې زخمي زمری ورته ویلې هغه بیرته خپل پخوانۍ دنده شروع کړي. موږ به هغه وخت جوماتونو کې کینو چې د اشچیو د دوستم معامله حل شي. موږ به هغه وخت په جوماتونو کې کینو چې د فوټبال فدراسیون رئیس شپږ جنکۍ توت ته خېزولې وه، هغه بیرته له توته راکته سي. زه به هغه وخت په جومات کې کینم چې ته صحیح حکومتداري وکړې. زه به هغه وخت په جومات کې کینم چې ته شریعت پلی کړې. زه به هغه وخت په جومات او په مدرسې کې کینم تا مجبوره کړم چې بخاري او ترمذي او جلالین باندې لیست ګردونه پراته دي. نن د هغه جلالین او ترمذي استاد په بګرام کې زولني ورته پرتې دي. تا مجبوره کړم چې زه درس او تعلیم پرېږدم، مدرسه او جومات یتیم پرېږدم، د بګرام زندان ته لاړ شم او لاسو ته مې خلقان او پرچمیان او دیموکراتان زولنې واچوي. تا مجبوره کړم چې زه د قرآن کریم ترجمه احادیث تدریس پرېږدي د موږ علما او لاسو ته هتکړۍ ولویږي یا دشتې او بیابانونه د هغوی په شهیدانو باندې آباد سي. دا تاسو خلقان او پرچمیان وئ چې جوماتونه مو په دغه علماو پسې بند کړه، منبر مو شهید کړه، مدرسه مو بمبار کړله، 42 ملکونه مو راوسته د افغانانو د عزت د لوټلو دپاره. تر هغو بیرته هماغه د منبر مولا، هماغه چې د جلالین او د حدیثو درس یې ورکوه، بیرته تورې ته لاس کړي او په تاسو باندې عدالت پلی کړي. دا د تاسو جرم ده چې نن ملا منبر پریښی سنګر ته روان ده. دا د تا بې غیرتي ده چې د احادیث او د قرآن استادان زولنو کې پراته دي او ته آزاد ګرځې. دا د تا بې غیرتي ده. ته باید په سنګر کې جنګېدلی، علماو نور قدرونه روزلي وای، مسلمانانو بچیو ته تعلیم ورکولی، مدرسې یې آبادې ساتلې وې، خو ته لاړې د امریکایانو تر څنګ ودرېدلې. د احادیثو استاد عالم د دین منبر یتیم پاتې سو، عالم او حافظ د قرآن تورې ته لاس که. دا د تا بې ننګي ده. خپل د بې ننګۍ منبر تا سوری که. تا پرون روسان راوسته، دا نننۍ دیموکراتانو د امریکان راوسته. ته ما منبر ته نه پرېږدې، ما د قرآن درس ورکوه، علماو حفظ ورکوه، تا ورته مدرسې بمبار کړلې، علماو د جمعې خطبه ورکوله، تا ورته منبر شهید که، تا ورته جومات شهید که، تا ورته مدرسه شهیده کړه. دا علما تا مجبوره کړي دي. اوس خپل د وار انتظار کوه. اوس به موږ په تا شریعت پلی کوو، اسلامي قانون به پلی کوو، بیا به بیرته خپلو جوماتونو او منبرونو تر پورې په قرار نه کینو چې تر څو مو په تا شریعت درکوم واغ درکوم. ملا دې په جومات کې کیني، مدرسې کې دې کیني، د دوی په اصطلاح چڼی مڼی او ډاکټر غني د خلکو ته شعرونه لملمه کوي. هغه د توپ مرمۍ خړۍ موږ به ورته سایل کوو. هغه لیونی، هغه یو شټاسره، هغه بې ضمیره چې نه فامیل لري، نه قوم لري، نه تربور لري، نه عزیز لري، نه سیاستپوه ده، نه ډاکټر ده، نه ملا ده، نه معلم ده، نه متعلم ده، نه یو جاهله سړی د توپ مرمۍ راوخړوه، د زړه په لملمه باندې مې اوښکې تویې که، یا د راکټ میله راوړه چې کټارت یې جوړه کړم. داسې سړی ولسمشر ملا دې نه وي، هغه ملا چې له پیدایښته تر قبره پورې دې بدرګه کوي. دین یې درته ښودلی، د حیواناتو نه یې بېل کړل، انسانیت یې درته وښوده، خور او مور یې درته وښوده. هره د دین ټولې لارې چارې که ملا کوم کوتاهي کړي، خو چې تی نه وایې ملا ته 10 روپۍ ورکوې، بیا چې جومات ته یې لېږي چې زوی ته د قرآن درس ورکوي، د احادیثو درس ورکوي، هغه ته 10 روپۍ ورلېږي. انجینر صاحب یو نقطه، هغه ته 10 روپۍ ورلېږي، بیا چېرته په لاره کې ملا صاحب هغه 10 روپۍ درغلې، او د پوهنتون او د انسټیټیوټ لپاره په زرګونو ډالر فیس داخلوي. اوس ووایه چې د ملا د علم او د تعلیم مخه نیولې که تا نیولې ده؟ جنابه ته په ډالري فیسونو باندې د ما بچیو ته تعلیم ورکوي، هغه هم انګریزي تعلیم چې هیڅ په کار نه راځي. لیکن هغه څوک چې قرآن او حدیث فقه حنفي درته ښیي،
10 افغانۍ ورته لیږي بیا غاږم پسې کوي ملا صاحب هغه ملا صاحب 10 افغانۍ هم نه درنه غواړي ملا صاحب تر اوسه چېرته جلوس نه ده کړی چې د ما په 15,000 او په 2,000 تنخوا ګزاره نه کېږي خپله ګزارګۍ روان کړې ده تر تا ښه هسکه غاړه ګرځي لیکن د تا بچي ته جواب ورنه که یا ورځې له جومات نه په دې ونه لېږه چې تا 10 افغانۍ یا 100 افغانۍ نه دي راوړي لیکن زه به په زرګونو د مکتب شاګردان درته وښیم چې فیس یې نه ده داخل کړی د مکتب دروازې په مخ تړل سوي دي د علم دښمن ته یې که ملا ده د ترقۍ دښمن ته یې که ملا ده د علم دښمني هم تاسو کوئ تش په نوم د مکتبونو چغې وهئ تش په نوم د تعلیمي ادارو چغې وهئ ملا په نشتو وسایلو او په ناچیزه تنخوا باندې د زوی ته تعلیم ورکوي لیکن تا بیا هم له ملا سره دښمني شروع کړې ته په 10 افغانۍ باندې له ملا نه حساب غواړې لیکن د زرګونو ډالرو فیس چې چېرته ورکوې که یو میاشت د فیس ور نه کړه د مکتب او د پوهنتون دروازه په مخ تړلې ده